اعلان مکه نه دی لکه یو پورته نه کړو د میډیا والا ته اجازه نشته اعلان مکه زه زمان پارک له اوس تللی وم اوس راغلم تا ځه ورته خو نه د چا په غم کې نه څه په شادي کې یاست له مکبران یې سره روان یاست اعلان مکه نه دی لکه یو ښه پښتو مې لکه نو نه دی لکه اعلان مکه ما کوه ما کوه اینک درامات کې کتونکو ته وینم زما بېعزتي یې وکړه میډیا والا بېعزتي یو پورته نه دا به په ګرانه درته پرېوځي ته دغه نه سمج نه دا به په ګرانه درته پرېوځي یو پورته نه لکه دا به په ګرانه درته پرېوځي لکه یو پورته نه لکه نه ملکه نه لکه دا دا خوش ورغه نه سر به خور سو اعلان مکه اوس دلته کښېنه الله خلاص بکه دلته کښېنه اوس دلته ودرېږه خلاص بکه کتونکو اوس به دوی دلته ټالي موږ به زه چاپه بو کتونکو تاسې هم راځئ راته ګورئ موږ خپله چاپه وو دوی د دلته ټالي راځئ کتونکو تاسې هم راځئ مینهواله کتونکو راځئ موږ خپله چاپه وو کتونکو تاسې ویناسئ پیر صاحب دا دی ناست دی اوس ورځو دا څنګه پیر دی څرنګه کیسه ده راځه کیمرمین سلام علیکم پیر صاحب وعلیکم سړی السلام مچې پیر صاحب څه حال دی وروره ښه یې؟ ته څنګه یې پیر صاحب ما پېژنې او تا خود پېژنم ته خو زیات مینهوال لرې کتونکو نن موږ راغلي یو پر پیر صاحب چاپه وویل کېده د ګړبړ چینل له لارې څخه اوس به ګورو چې پیر صاحب څه کولی شي کتونکو کیمرمین کیمره صفا ده ښه کتونکو موږ نن راغلي یو له پیر صاحب سره پیر صاحب څه کولی شي او د چیز تعویضات کوي ماهر تعویضات بالکل پیر صاحب ته څه کولی شي زموږ کتونکو ته وایه قدرمنه وروره د مثال په ډول زه اوس د چاینا صدر زه که اوس تعویض وکړم دا به فورا امریکې له شي کتونکو واه کتونکو څومره غټ کمال دی پیر صاحب ښه نور او که بیا دغه رنګه زه تعویض وکړم او بلکې دا به زما کمزوري تعویض وي تر ټولو به کمزوري تعویض وي د امریکې صدر که وغواړم زه چاینا له بیا بوسم واه کتونکو دوه سفره خې وکړل نور څه کولی شي پیر صاحب نور خو زه که څوک شاپیري غواړي زه اوس تعویض ور وکړم دا به زما تر ټولو کمزوري تعویض وي دا ماښام سهار چې تعویض ورکوم ماښام به د د شاپیري سره واده وي کتونکو دا بله خوشخبري که یعنې که چا د شاپیري شوق لرئ یا یې ساتلی سو دا ګرانه کې نو د ده تعویضات دا اثر کولی شي چې شاپیري تاسو ته راولي دغه څه پیر صاحب بالکل نور څه کولی شي پیر صاحب نور خو ګوره ما د مثال په ډول دا د کمزوري تعویضانو ما هغه پیشنګویي دا کمزوري پیشنګویي زما په تعویضان کمزوري تعویضان دا دي زورور تعویضان ما داسې دي نو که زه وغواړم خو زه نشان څه نه ښکاره کوم زه به صرف دوی خبرې وکړم ته خو که دوی خبرې که د چا کاربار خراب وي ماله راتلی شي د چا په کور کې مسایل وي ماله راتلی شي وي جنجالونه وي او د چا زړه لږ خراب وي مطلب پوه شوې شاپیري نور اخوا دېخوا کلي کې مالا کې عشق مشق زه صفا خبره دا کارونه ټول زما د دغه کڼ لاس دي دا ماته دنیا اسانه دي چې زه سهار وکړم ماښام به هغه کار دوی به ماته ټلیفون کوي چې دا کار زما اوس ګوډ ډېر ګوډ تعویض باندې څونه پیسې غواړي پیر صاحب زه خو اصل د پیسو دپاره نه یم ناست اچھا دا بله خوشخبري ده ګوره دا مفت لګیا دی او هغه سړی خپله نه درېږي زه پیسې در کوم 100,000 راکړي 15,000 راکړي 10,000 راکړي نو هغه خپله نه میله کوي څوک یې په جیب راچخي څوک یې تر پکو لاندې کوي څوک یې بیا دلته داسې پټې را ایله کړي نو زه خو ورته یم چې مه کوه بس مه کوه لاس یې پورو مه کوه خو خیر هغه د دوی رب لوي خامخا 100,000 درکوي ډېرو نو ته دا په کور یې دارنګه بیا دوی بوځي بیا تر بالښت یې لاندې کړي تر کالي یې در لاندې کړي اصل دوی خو داسې مسله وي چې دوی له دې وجې راکوي چې دا کار د دوی بیا ډېر اسانه وشي زر وشي یعنې د دوی یقین پوخ شي چې ما پیسې ورکړي اوس کار کوو ته پوهېږې تا په هر څه پوهېږې زه خود پوهېږم پیر صاحب مننه پیر صاحب مننه قدرمنو کتونکو ستاسو مننه دا زموږ د نن ورځې خپرونه پر دې ځای راختمه شوله د خدای په امان خوشحال آباد اوسئ کیمرمینه کیمره بنده شوله بس اوس زه له پیر صاحب سره خپل پرسنل خبرې کوم پیر صاحب زما پیسې راکړه زه ځم اوس خبرو له راغلې اوس به ته داسې وکړې د پیر لغړي پیر د دغه نمبر به راواخې پر خپل چینل باندې په خپل ویډیو کې به ښه په غټ ولیکې چې د پیر زما شخصیت ورته وړاندې کړې ویډیو ایډیټ کې ستا نمبر لیکم دونې به مشهور شي پیر صاحب
زما دومره مینوال دي دومره مینوال مې دي ستا خپلې 100,000 روپۍ واخله لالا ته خپلې 100,000 روپۍ واخله او هلته تاسې هلته باندې څنګه ایکچنګ وکړه ښه ایکچنګ مو مثبت دغه ماته اوس په درخته مې راټال کړي ښه ستا ملګری بس ښه ده کړي دي ښه عینکې مینکې پلانکا بس خلکو زه تر اوس دوی نه یې لکوي اوس دغه میډیا والا دی دوی نه یې لکوي اوس زه ډېر متاثره شوم مطلب اوس موږ داسې تا داسې سوالونه پر ما وکړل هغه ما ډېر ښه زورو جوابونه درکړله کتونکي به مطمئن یې کتونکي به داسې مطمئن ټلیفونونه به را روان چې واقعي زورور پیر دی کیمرامین خوند ښه وکړي کیمرامین ته په معلومه څنګه خوند یې کوئ څنګه جوابونه مو ورکړه صحیح جوابونه بس اوس مطمئن یم انشاءالله مو څه ویډیو اپلوډ کړئ کیمرامین ویډیو خو بند دی بند ده ویډیو څه ټایم اپلوډ کړئ نو ماشان ته اپلوډ غواړم 100,000 روپۍ دا دی مهرباني دغه 1,000 روپۍ د کیمرامین چای دی بلکې خاصه کیمرامین دی سپیشل صحیح دی پیر صاحب مننه انشاءالله دونې ټلیفونونه به راځي کار به داسې رواني په منډه خلکو ډېر بس داسې چې د کار کوئ که د نه سوی کولی ما مشورې کوه ښه زما مشورې داسې وسو چې مطلب چا سر خلاص نه سو چې دوی چاپه ویې ټکنیک کوه زما ګور سوشل میډیا به د کاربار لپاره استعمالوي دا رنګ صحیح دی مننه بس